السلام علیکم ملګرو، زه یم عبدالمجید او تاسو زموږ چینل ګورئ ټاپ ویډیوز افیشل. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ ملګرو دا زده کوو څنګه به تاسو په یوټیوب چینل باندې خپله ویډیو وایرل کوئ. وایرل کیدو ویډیو وایرل کیدو څه طریقه ده ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ دا طریقه هم زده کوو، خو تاسو به ویډیو پوره ګورئ او چینل مو که سبسکرایب کړی نه وي چینل به هم سبسکرایب کوئ او ویډیو به هم لایک کوئ چې تاسو ته راتلونکي انفارمیټیو ویډیوز یوټیوب متعلق ملو شي. ملګرو، تاسو به پیل خپل یوټیوب چینل ته راشئ. یوټیوب چینل ته راتلو نه بعد به ملګرو فرض که تاسو خپله ویډیو وایرل کوئ نو فرض که ستاسو څه ټاپک دی، تاسو په څه ټاپک باندې ویډیو جوړوئ. ملګرو، که تاسو فرض که نیوز چینل یي، چینل معلومات په حوالې سره نو ملګرو هغې دپاره طریقه دا ده چې کوم څیز په ټرینډ باندې روان وي ملګرو، که تاسو په هغې باندې ویډیوز جوړوئ نو ملګرو ستاسو ویډیوز وایرل کیدو چانسز یې وایو. ملګرو هغې دپاره بیا خپلې کیګانې هغه کیګانې به بیا څنګه وي ملګرو، لکه مثال په طور زه ولیکم دلته په سرچ باندې چې کوم ټاپک یي هغه ټاپک به ملګرو تاسو ولیکئ. لکه زه اوس ولیکم اکسیډنټ ولیکم، اکسیډنټ ملګرو. نو دا ګورئ تاسو په اکسیډنټ باندې چې څه قسمه کیګانې دي ملګرو دا راغلي. دا قسمه کیګانې ملګرو دا تاسو په خپل ټیګز کې ورکوئ او ټیګز نه بعد به بیا همدې کیګانو نه ملګرو تاسو بیا یو ټایټل جوړ کړئ. ټایټل به ترې هم جوړوئ، یو ټایټل به ترې واخلئ او بیا به ترې ډسکرپشن جوړ کړئ. نو ډسکرپشن ترې ملګرو چې تاسو جوړ کړئ نو دا بیا ملګرو ویډیوز وایرل کیدو چانسز یې واوي. ملګرو ډېر اسانه طریقه ده، بس تاسو خپل وای ټي سټوډیو به کولاو کړئ او وای ټي سټوډیو کې به داسې ولیکئ څه ټایټل وي، څه ټیګ وي، څه کیګانې ملګرو هغه به تاسو دغه ځای نه رااخلئ. کوم ټاپک په ټرینډ باندې جوړیږي، که فرض که تاسو نیوز چینل یي نو نیوز چینل ویډیوز ملګرو په دغه طریقې باندې وایرل کیږي. او بیا خبره پاتې شوه د نورو چینلو لپاره چې کوم نیوز چینل نه وي، همداسې کوک چینل وي یا ویلوګس چینل وي ملګرو. ویلوګس چینل چې کوم وي نو هغه قسمه ویډیوز به تاسو پهله وګورئ. ویلوګس چینل چې ویلوګس چینل کې کوم قسم ویډیوز وایرل دي ملګرو تاسو به پهله هغه وګورئ. که زه ولیکم ویلوګس وایرل ویډیوز ملګرو دا چې تاسو داسې ولیکئ ویلوګز وایرل ویډیو ملګرو. تاسو چې دا ولیکئ نو اوس به ویلوګز چې څومره وایرل ویډیوز دي ملګرو هغه به تاسو مخې ته راشي. نو ملګرو بیا تاسو د هغې ټایټل چک کړئ، ډسکرپشن چک کړئ او ملګرو ویډیو وایرل کیدو اسانه طریقه ملګرو دا هم ده چې تاسو خپل تمبل چې کوم وي تمبل طریقه خو ملګرو موږ تاسو ته ښودلې ده په یوټیوب کورس کې مو درته ښودلې ده ملګرو. که فرض که تمبل تاسو داسې جوړ کړئ چې اټریکټیو وي نو ملګرو په دې باندې هم ویډیو وایرل کیږي. او ملګرو فرض که په دې باندې ویډیو هم وایرل کیږي، فرض که دا ویډیو 100 کسانو ته ورسېد او په 100 کې 70 کسانو پوره وکته یا 10-15 پې لایک راغله نو ملګرو دا قسمه ویډیوز ډېره زر وایرل کیږي. او ملګرو مخالف واله ویډیوز هم زیاتر وایرل کیږي. یو کس ته هغه ویډیو کې بل کس مخالفت کوي نو دا قسمه ویډیوز هم ملګرو ډېر زر وایرل کیږي. او بل هغه ویډیو هم وایرل کیږي چې کوم په ټرینډ باندې چلیږي، که فرض که ډرامه وي یا څه مسله وي یا قومي مسله یا بل څه وي ملګرو نو دا قسمه څیز هم چې کوم په ټرینډ چلیږي ملګرو هغه قسمه ویډیوز هم وایرل کیږي. ملګرو تاسو ته به څنګه پته لګي چې کوم څیز په ټرینډ چلیږي او کوم نه چلیږي ملګرو؟ هغې اسانه طریقه دا ده تاسو به
ګورئ زه تاسو ته بله طریقه ښیم. ایکسپلور ته راځو ملګرو، دلته تاسو ایکسپلور کلیک کړئ نو دلته ملګرو تاسو ته راځي ټرینډینګ باندې ملګرو چې تاسو کلیک وکړئ نو په هغې کې بیا تاسو خپل ټاپک ګورئ چې تاسو ټاپک کوم متعلق ویډیوز دي، کوم متعلق چینل وي، کوم متعلق تاسو چینل وي هغه قسمه ویډیوز تاسو فرض که جوړوئ، تاسو به هغه قسمه ټاپک ملګرو تاسو رااخلئ نو ستاسو ویډیوز به وایرل کېږي. نو ملګرو تاسو اوس ګورئ دا څیزونه اوس په یوټیوب باندې موجوده په ټرینډ باندې روان دي، یعنې وایرل روان دي، په لکونو میلیونز کې ویوز یې حاصل کړي دي ملګرو. دا تاسو کتی شئ ملګرو. فرض که مثال په طور زه تاسو ته ووایم دا شارټ ویډیو ده او دې شارټ ویډیو کې د کوم کیګان استعمال کړي ملګرو دا ګورئ شارټ ملګرو دا هیشټیګ به تاسو استعمالوئ. د هیشټیګ چې تاسو په ویډیو اپلوډ کېدو کې استعمالوئ نو دې سره ویډیو ډېره زر وایرل کېږي. ټیک ده ملګرو. اوس دا یوه ویډیو ده بله دا هم ډېره وایرل ده ملګرو. دا ګورو چې دا څنګه وایرل ده ملګرو. دا ګورئ د ټایټل او ډسکرپشن ښه برابر لیکلي ملګرو، د هغې په وجه دا ویډیو ډېره وایرل ده. او بل تاسو یې تمبل هم کتی شئ ډېر ښکلی جوړ کړی د دې په وجه دا ویډیو وایرل ده ملګرو. امید لرم چې دا ویډیو به هم تاسو خوښه شوې وي او په نوې ویډیو کې ملګرو ملاقات کېږي. د الله په امان.